د شپې داستان. د واکمن ولایت زاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د رنګه غوږونه تر سرلیک لاندې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. خبره ختمه شوه. د قیام مشرانو د ښار د نظم ساتلو لپاره 2000 کسان پرېښودل. پاتې یې له ښاره وایستل. دې جګړې له دواړو خواو 4,500 کسه تلفات درلودل. ډېره برخه کلیوال وو، خو نورو خلکو ته تاوان نه و راوښتی. خلکو قسم کړی و نه غلا شوې وه، نه چاته بې عزتي وراوښتې وه او نه کوم کور یا دکان سوځېدلی و. په ټول ښار کې یوازې د سپین کور پر ځای تورې ایرې پرتې وې. د تتارا اصول معلوم وو. آن هغه بد سړي هم د اصولو له ویرې جنایت نشو کولی. سپین غوږو ته د خاورو له غونډۍ په زرګونو ډکې خلطې ورولېږل شوې. حساب معلوم وو. دا خاوره د ښار او کلیو غریبانو او د هغو کسانو کورنیو ته ورورسېده چې د ښار د نیولو په جګړه کې وژل شوي وو. سپین غوږي خوشحاله ول. دوی ته له ډېر وخت وروسته د غونډۍ خاوره وررسېدلې وه. تورغوږي د ښار د سیل لپاره ورغلل. سپین غوږو په خپلو کورونو کې ځای ورکړ. دوی ته یې په خټینو لوښو کې له دیوالونو را جلا کړې تازه تراډې کېښودې. وخت ووت. ځینو تورغوږو په ښار کې دوکانونه ونیول. خپلې کورنۍ یې وروستې. تورغوږو او سپین غوږو له یو بل سره په سوله او خوشحالۍ کې ژوند کاوه. تواب د ښار د نظم ساتلو لپاره 1000 نوي کسان ورولېږل. تورغوږي او سپین غوږي. ښار ته یې نوی مشر وټاکه. نوي مشر تور تیره غوږونه لرل، خو اوس سپین غوږو ته غوږونه مهم نه ول. آن د ډېرو ورپام هم نه و. د خاورې د کلا د ساتونکو مشر سپین غوږونه لرل. څه خبره وه؟ دلته دې بیا تورغوږی امنیت وساتي. وخت کم و. تواب چټک کار کاوه. د سپین غوږو سیمو ته یې نوره خاوره هم ورولېږله. هلته یې باید لسګونه زره نیالګي کرلې وای. د انصاف او عدالت تهداب ایښودل شوی و. تواب او لښکر ته حاجت نه و. د تورې سیارې په ډېرو سیمو کې له ظلمه ستړي خلک په خپله راپورته کېدل. ډېر ځایونه جګړه نه ورسره کېده ځکه زورور کمزوري شوي ول. له بسته ولس سره یې مقاومت نشو کولی. زیاتره ځایونه له جګړې پرته نیول کېدل او چا چې به مقاومت وکړ ماتې حتمي وه. تواب هم په پرله پسې ډول نویو نیول شویو سیمو ته خاوره ورلېږله. په لنډ وخت کې ټوله سیاره کراره شوه. اصول معلوم وو. خلکو په خپله منل. غلا، قتل، بېناموسي ټولو یوه سزا درلوده، مرګ. واړه مجرمین به زندان ته لوېدل. تواب به ډېری وخت د کلا دیوال ته ولاړ و. ګوتې به یې په سکرو تورې وې. ټولې خبرې یې په ذهن کې نه پاتې کېدې. نوي اصول یې پر دیوالونو لیکل. د کلا لیدو ته راغلیو کسانو به په حیرانۍ ورته کتل. جوجو احوال ورته راوړ. په ټوله سیاره کې څه باندې 2000 پاڅون کوونکي وژل شوي ول. تواب یوه بله ماده هم اضافه کړه. په جګړه کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 2 ونې کرل کېدې. دی د پاڼو له نرخه خبر و.
پوهېده چې دا کورنۍ به تر ډېرو د بل نه احتیاجه خلاصوي. تواب به ډېر وخت په کلا کې و. نوې خبرې به ورته راتللې. هر رنګ غوږ د سیارې هرې سیمې ته آزاد تلای شوی. ځینو کسانو په نورو سیمو کې کاروبار پیل کړی و. کورونه یې کرلي وو، کورنۍ یې ورغوښتې وې او د کورونو تر رسېدو پورې د سیمو خلکو ځای ورکړی و. سیمې له وېشه راوتلې وې. ټوله سیاره یو وطن و، د ټولو ګډ وطن، د ټولو ګډ کور. تواب د تورې سیارې مختلفو منطقو ته خپل کسان ولېږل. دا کسان کلیو او ښارونو ته ولاړل. خلکو ته یې د تواب پیغام ورساوه. د تارا ویلي و چې خلک باید خپل نمایندګان وټاکي، داسې نمایندګان چې پر توره سیاره مین وي، خلکو ته خدمت وکړي او هر رنګه غوږونه خپل وګړي. په مختلفو سیمو کې خلک کېناستل، خبرې وشوې. داسې کسان یې انتخاب کړل چې تورې سیارې ته به ګټول. کلا ته د خلکو لخوا ټاکل شوي 100 نمایندګان راغلل. تواب حیران و. د ځینو نمایندګانو غوږونو هغه رنګ نه درلود چې د هماغه سیمې د اوسېدونکو غوږونو درلود. ژړ غوږو تور غوږي رالېږلي ول، سپین غوږو بیا سور غوږي ته رایه ورکړې ول او تور غوږو هم بیا نورو ته. دوی له تواب سره کېناستل. تواب خبرې کولې، اصول یې یادول. زیاتره اصول د تورې سیارې اوسېدونکو ته نوي ول، خو یو هم په خبره کې ورونه لوېد، یوه هم اختلاف ونه ښود، د یوه هم ټنډه ترونه شوه. دوی پر تتاره باور درلود. هره خبره یې په ثبوت رسېدلې وه. دا سړی د ټولو په خیر و. ډېر وخت د اصولو پر تشریح ووت. تواب به کله کله پر دیوال کښلو تورو لیکو ته کتل. د اصول سره جلا کړي ول. په اوله کې د لویو، متوسطو او وړو جرمونو په اړه وغږېد. آن د ماشوم دویم ځل وهلو هم سزا درلوده. ښځو خپل حقوق لرل. نجونې به نه خرڅېدې. جبري او له خوښې پرته واده نه و. غریبان له مالیې معاف ول، خو شتمنو باید مالیه ورکړې وای. څوک به نه پسې ورتلل، خپله به یې راوړه. تواب د خاورې غونډۍ هم یاده کړه. د خاورې ګټه به ټولې سیارې ته یو شان رسېدله. غریبو خلکو ته به هم له همدې خاورې کورونه کرل کېدل. لارې به جوړېدې. د عسکرو تنخوا به ورکول کېده. غونډۍ نیمه شوې وه، خو تواب ډاډه و چې په لنډ وخت کې به خپلې پخوانۍ اندازې ته ورسېږي. د خلکو نمایندګانو ته اطمینان ورکړ چې په ټوله سیاره کې د نویو کرل شویو لکونو ونو ګټه به پر غونډۍ اچول کېږي. تواب مذهبي اصول هم تشریح کړل. هیڅ چا حق نه درلود چې د بل پر عقیده ملنډې وبهي، سپکه یې کړي، مسخره یې کړي او یا یې له عبادته راوګرځوي. د دې ټولو سزا مرګ وه. دیني مشران به یوازې د مینې، ورورګلوي، د یو بل د حقونو او له یو بل سره د مرستې، وطن دوستۍ او نورو مواردو په اړه غږېدل. هر څوک د تورې سیارې هرې برخې ته تلای شوی، ملکیت یې اخیستی شوی، ژوند او کاروبار یې کوای شوی او دوی ته تریو تندی هم زندان درلود. خلکو آزادې خبرې کولای شوی. د اصولو له مخې به خلک مشرانو ته نه ورتلل، بلکې مشران به پر کلیو او ښارونو ګرځېدل. د خلکو مشکلات به یې اورېدل او په حل کې ځنډ یې د بخښلو نه و. خلکو کولای شوی چې د ثبوت او شواهدو په درلودو خپل مشران بدل کړي. ګرم مشر به بندیخانې ته لیږل کېده. د عسکرو په اړه هم خبرې وکړې. په عسکرو کې باید هر رنګه غوږونه موجود وای. قومندانانو به یوازې له یوه ځایه امر اخیست، د خاورو له کله. تواب خالونه هم یاد کړل. پر سپینو غاړو به اوس هم تور خالونه وهل کېدل، خو معنا یې فرق درلود. یوازې هغه کسان د دې لوی افتخار مستحق ول
چې 10 نور کسان له غربته راپورته کړي. تواب اوږدې خبرې وکړې. آن د مور او پلار احترام او ساتل هم په اصولو کې راوستي ول. دوی ته ترخې خبرې هم زندان درلود. قسم ته حاجت نه و. خلکو په دې اصولو باور درلود. تتارا د دوی تاوان نه غوښت. اصول خلاص شول. تواب 100 کسانو ته وویل چې په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي. د له 100 کسانو 18 کسه ور وغوښتل. تواب له کلا ووت. د غونډۍ په لمنه کې پر نویو راشنو شویو نیالګیو راوګرځېد. پاڼې نوې له غوټیو راوتلې وې. جوجو ورته ویلي و چې دلته کرل شوي نیالګي نه ناغږېږي. اول ځل اوبه ورکړه، نور یې پرېږده، خپله رالویږي. تواب بیرته کلا ته ورغی. 100 کسانو له خپله منځه 18 کسه ټاکلي ول. تواب پاتې 82 کسانو ته وویل چې لاړ شئ. د خاورو غونډۍ او نوې راشنه شوي نیالګي په لیدو ارزي. دی له پاتې 18 کسانو سره وغږېد. ویې ویل چې د توره سیاره په 25 برخو ویشلې ده. 9 نور کسان هم شته. تاسو هر یو به د تورې سیارې د یوې پرنفوسه سیمې مشري کوئ. تواب نوي والیان پوه کړل چې اصول تر هر څه مهم دي. دی هیڅ تېروتنه نه مني. تواب د جوجو په مرسته توره سیاره په 25 برخو ویشلې وه. غرنۍ سیمې وې. په کمو برخو نه اداره کېدله. 18 والیان یې د خلکو له نمایندګانو وټاکل. 9 نور یې په ذهن کې درلودل. د پیژندل ور معلوم ول. تر خپلو ځانونو توره سیاره ډېره ورباندې ګرانه وه. د دې 9 کسانو غوږونه یو رنګ نه درلود. په چکر تللي 2 کسان بیرته راغلل. دوی تر کلا او د خاورو تر غونډۍ نویو راشنه شویو نیالګیو ته ډېر خوشحاله ول. هر یو د خپلې سیمې نوي کرل شوي نیالګي ورسره مقایسه کول. خو یو ځوان تر ټولو ډېر احساساتي و. ویلي چې دا نیالګي به توره سیاره له خوارې ورځې راپورته کړي. تواب هماغه ځوان بیل کېناوه. نمایندګانو په خپلو منځونو کې خبرې کولې. تواب هیڅ نه ویل. یوازې د دوی خبرې یې په دقت اورېدلې. ټول هوښیار غږېدل. خبرې د سیارې د ټولو اوسېدونکو په ګټه وې. خو نظر یو فرق درلود. یوه له مذهبي نفاقه ډېره کرکه درلوده. بل ته د خلکو حقوق مهم ول. بل د مالیې له ټولولو خوند اخیست. بل کس یې غریبو خلکو ته د نویو کورونو کرلو خوشحاله کړی و. بل د سزا سخته طرفداري کوله. تواب 8 کسه په نښه کړل. له ډوډۍ وروسته یې له کلیو هغه 9 کسه راوغوښتل چې د مخکې د والیانو په صفت په ذهن کې درلودل. وروسته یې هغه 8 کسان بیل کېنول چې د ډوډۍ په وخت کې په نښه کړي وو. پاتې 15 کسان یې پر 25 نویو ټاکل شویو والیانو وویشل. هر یو ته 3 معاونین ور ورسېدل. دوی به له نویو والیانو سره په کارونو کې مرسته کوله. هرې سیمې ته به 4 کسان تلل. خو دې کسانو یو رنګ غوږونه نه درلودل. جلا کېنول شویو 8 کسانو ته وار ورسېد. دا 8 کسه په کلا کې پاتې کېدل. 4 نور به تواب ور اضافه کول. دې 12 کسانو به په ټوله سیاره کې تر ټولو ډېر واک درلود. تواب هر یو ته خپله وظیفه ور تشریح کړل. دی د دوی له خبرو پوهېدلی و چې څوک په کومه برخه کې ډېر ګټور دی. هغه چې تر نورو ډېر ونو ته خوشحاله و، د ټولې سیارې د ونو د ساتلو او حاصلاتو راټولولو مسؤلیت ور وسپارل شو. له مذهبي نفاقه کرکه کوونکي ته وویل شول چې وظیفه به یې د مذهبي چارو نظم او کنټرول وي. هغه ته چې مالیه مهمه ښکارېده، د مالیې د راټولولو وظیفه ورکړل شوه.
او د سختې سزا طرفدار ته هم خپله وظیفه ورکړل شوه. 25 والیان او د دوی معاونین به په کال کې 2 ځله کلا ته ورتلل. دوی به په کلا کې ناستو 12 مشرانو ته د ترسره شویو کارونو او راتلونکو پلانونو راپور ورکاوه. تواب 100 کسان د سیارې 25 برخو ته ورولېږل. تواب خپله له ډېرې مودې وروسته کلي ته لاړ. خلک مخې ته ورته راغلل. له ډېرې خوشحالۍ یې ژړل. دی بوډۍ ته ورغی. هغه یې په غېږ کې ونیوه او اوښکې یې تویې کړې. تواب د بوډۍ پر ورانه سر کېښود. د سیارې په اړه ورته وغږېد. سوله وه. خلکو یو بل نه سره خوړل. په مینه یې ژوند کاوه. په کلیو او ښارونو کې یو رنګ غوږونه نه اوسېدل. ټول ګډ ول. غریبانو ته نوي کورونه کرل شوي وو. تجاران پر کلیو ګرځېدل. پاڼې او کربوړي یې اخیستل. خلکو تیرې خاطرې نه یادولې. په یادېدو یې له یو بله شرمېدل. بوډۍ له کلي د څو کډو د تللو خبره وکړه. دوی د خپلو نیکونو مینو ته ورغلي ول. دا ځمکې د جګړو په پیل کې نورو غصب کړې وې، خو اوس یې خپل احوال پسې رالیږلی و چې راشئ. یو اصل همدا و چې پخواني غصب شوي کورونه، دوکانونه، ونې او نور ملکیتونه به بیرته د هغوی لمسیانو ته ورسپارل کېږي. زور ته حاجت نه و. آن نیزې هم ورکې شوې. خلکو په خپله اصول منل. په اصولو کې ژوند و، عزت و، د یو بل درناوی و. تواب له کوره ووت. په ډبرو کې لیکه ګڼ ژړ وږي روان ول. هر یوه غټه خلطه پر شا کړې وه. نه عسکر و، نه نیزه او نه زور، خو اصول ول. شتمنو به خپله مالیه په خپله د خاورو غونډۍ ته سپارله. تواب د غنم رنګ نجلۍ د کور مخې ته ودرېد. دروازه او کړکۍ پورې وې. تواب یوه وړه نجلۍ تر مټ ونیوله. هغې ورته وویل چې غنم رنګه نجلۍ ډېره د باندې نه راوځي. تل په کوټه کې وي او ژاړي. که پر دیوال غوږ کېږدي اوس به یې هم د ژړا غږ واوري. تواب غره ته وخوت. کېناست. لاندې د غره لمنو ته یې وکتل. د پخوا غوندې یوازې تورې، مړې، بې حرکته ډبرې نه وې. د غره لمنې ژوندۍ شوې وې. باد د زرګونو نیالګیو سپړل شوې سرې او خړې پاڼې ښورولې. دی بېرته لاندې راښکته شو. یو سورغوږی سړی په مخه ورغی. ژړل یې. تواب ودراوه. سړي سرې سترګې ورواړولې. په څېره کې کوم بدلون رانغی، ځکه تواب یې نه پېژاند. تواب د ژړا لامل ترې وپوښت. سړي وویل چې غوسه راغله او خپلې ښځې ته مې څپېړه ورکړه. اوس مڅې ته روان یم، ځکه زه باید خپله سزا ووینم. سړی روان شو. ژړل یې. پښېمانه و. خپله ښځه ورباندې ګرانه وه. د تواب زړه ورباندې وسوځېد، خو سړی یې سمڅې ته له ورتګ راونه ګرځاوه. اصول ماتېدل او نورو ته لاره جوړېده. دې سړي باید یو څه وخت په بندیخانه کې تېر کړی وای. تواب له کلي ووت. مخکې لاړ. پر ډبره ناست بوډا دوو ولاړو ماشومانو ته غږېده. ویل یې چې نویو کرل شویو نیالګیو ته نږدې لوبې مه کوئ. دا نیالګي به ډېر ژر په غټو ونو بدل شي. پاڼې به یې خرڅې شي او ګټه به یې بېرته موږ ته راشي. جوجو تواب ته ویلي وو چې په خلکو کې هغه وخت د وطن د ساتلو احساس پیاوړی کېږي چې له وطنه خپله برخه ګټور ورسېږي. د تورې سیارې اوسېدونکو ته به اوس د خاورې له غونډۍ او کرل شویو ونو ګټه ورتله. همدې ګټې په دوی کې د وطن د ساتلو احساس پیاوړی کړی و. توره سیاره اوس د هر یو ملکیت و.
جوجو ورته وویل چې وخت کم دی، نور نو باید له تورې سیارې تګ ته تیاری ونیسو. د 4 نوي کسان راوغوښتل، په دوی کې غنم رنګه نجلۍ هم وه. تواب هیڅ ونه ویل، له دوی سره یوې کوټې ته ننوت. نوي راغلي کسان یې 8 پخوانیو انتخاب شوو کسانو ته ور وپېژندل. ویې ویل چې تاسو 12 کسانو ته د ټولې سیارې مسؤلیت در په غاړه دی. نارینه وو غنم رنګ نجلۍ ته کتل او نجلۍ تواب ته. د نارینه وو خولې ځکه خلاصې وې چې په لومړي ځل په توره سیاره کې یوې ښځې ته واک ورکړل شوی و، هغه هم دومره لوی واک. خو نجلۍ دې ته حیرانه وه چې تتارا څوک دی، دې ته یې ولې دومره لویه او مهمه وظیفه ورکړه؟ آیا اوس هم ورباندې ګرانه ده؟ یوه هم څه ونه ویل. تواب د باندې ووت، کلا یې هم پرېښوده. لاندې یو نیالګي ته کېناست. د نیالګي یو رنګه سرې پاڼې لویشت ته نږدې وې. غنم رنګه نجلۍ یې تر څنګ کېناسته. تواب ور ونه کتل. د نجلۍ ژړغونی غږ راغی. ما ته دې ولې دومره ډېر واک راکړ؟ تواب یوه سره پاڼه په ګوتو کې وسولوله. پسته وه، لا یې د چرم خاصیت نه و اخیستی. نجلۍ وویل زه در باندې ګرانه یم. تواب غلی و. نجلۍ وویل نو ولې دې یوې غریبې نجلۍ ته دومره ډېر واک ورکړ؟ تواب ورو وویل هوښیاره یې ځکه. خو نیستي نه وه. ولې زه؟ هوښیاران خو کم نه دي. اول نه پوهېدم چې کلا ته دې ولې راوغوښتم، خو نوې وظیفې حیرانه کړم. تواب ورو وویل ژمنه را سره وکړه، ته به د دې سیارې ښځو ته پام کوې، ظلم ته به یې نه پرېږدې، حقوق به یې ورکوې. نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. تواب وویل ته هوښیاره یې، زه باور در باندې لرم. نجلۍ غرې واخیسته. نه، که زه هوښیاره وای زړه به دې نه رانه تورېده. زړه مې نه دی تور، که تور وای نه مې راغوښتې. خو ما ولیدې تا د چینې پر غاړه له هغې نجلۍ مچه واخیسته. تواب په غریو کې وخندل. خو تا هم هغه ځوان ښکل کړ. نجلۍ په ژړا کې وویل خو ما هغه ځوان نه پېژانده، ستا بې تفاوتي خوړلم، زړه مې درد کاوه، ستا له قصده مې مچه ترې واخیسته، پوهېدم چې ته راته ګورې. تواب وویل ما هم هغه نجلۍ لومړی ځل لیده، نو ولې دې مچو کړه؟ د تواب سر وځړېد. له ما دې بل رنګه زړه نه تورېده. نجلۍ وژړل. خو ولې؟ ما له تا سره واده نه شو کولی. آخر ولې؟ دلیل یې څه دی؟ نه یې شم درته ویلی. دواړو ښه ډېر وژړل. ښه شېبه ووته. تواب د نجلۍ سر پر خپله اوږه ولګاوه. ورو یې وویل په خپلو کارونو کې صادقه اوسه، ته ډېر اختیار لرې، هېڅوک د اصولو ماتولو ته مه پرېږده. نجلۍ په ژړا کې وخندل. خو ته به راسره یې، که مې په کارونو کې ستونزه وه پوه به مې کړې. نه، زه نور نه یم. د نجلۍ ژړا غلې شوه. د تواب له اوږې سر راپورته کړ.
له اوښکو ډکې غټې تکې تورې سترګې رډې راختلې وې. تواب وویل زه دلته نشم پاتې کېدی، باید لاړ شم. خو چیرې؟ نشم درته ویلی. تواب د هغې لاس په خپلو لاسونو کې ونیو، په غريو کې وویل تکړه او زړور اوسه، پر ځان باور ولره، د نجونو او ښځو ذهنیت جوړ کړه، هغوی په خپلو حقوقو وپوهوه. ښځې یوازې د ماشومانو د زیږولو لپاره نه دي، ژوند لري، ضرورتونه لري، خندا لري. ما ځینې اصول یاد کړي دي، عملي کول یې ستا کار دی. ته باید نورو ته ځان ثابت کړي، ویې پوهوي چې ښځې هم د سیارې په اړه ګټور تصمیمونه نیولی شي. تواب غلی شو. غنم رنګ نجلۍ وچې سترګې ورته نیولې وې. تواب د هغې غومبرې ته خوله ورنږدې کړه، مچه یې ترې واخیسته، ودرېد او ورو یې وویل ته راباندې ګرانه یې، تر ځان هم راباندې ګرانه. شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر سبا شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د نوموړي داستان له وروستۍ برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.